بس بس رئیس صاحب نور به د زما پر مامورینو باندې سترګې نه راغټوې نه دا ستا مامورین دي دا اوس ما مامورین دي او پاته سو تا بله خبره وکړه د زور ده هغه به زما او ستا دا معلوم سي چې ته د دې ځای څه ځې او که زه نه زه تا راوستلی یم نه تا معرفي کړی یم او نه زه ستا امر منم ورسه هلته یو بل چاته دا ستا احکام ورکړه ورسه رئیس صاحب ته څه پر مامورینو باندې سترګې غټې غټې کوې موږ خو د کاڼو بوټي نه یو پیدا سوي وروره چې پنځه دقیقې وروسته راسو ته بیا زموږ خانه حکایت کړي راولې دې ده بله ګوره رئیس صاحب په بل مجلس کې مې هم درته وویل چې نه مسه لرې کولی ناکې ځان ته سرخوږی مه جوړوه ته خپل کار کوه موږ خپل کار دا یو تورې ولې قلم خوره سوی دی دا به دا مدیر څه کلم خوره سوي زما ګناه خو نه ده بچېږي نو دا کار نه کېږي وروره دا به ته د سره څه لیکې سمه ده چې ښه سمه دې ولیکل بیا راغله بس یا دا موسیقا غواړي ولسوالۍ ته بیا یوسې د سره بارزه وکړې ته راکه د دلې به دغه نو سره وسي مدیر صاحب دلې په یو لارو سره یو صدق په کار ولاکه جوړه کړي دا زه اوس څه په وکړم امر صاحب ما چې د حل لاره ورشئ دغه سبا راوړه موږ به یو لار ورته وسنجوو یو کار به پر وکړو دا ډېر کار غواړي یو د موټرسایکل چې کوم یو څه سر خلاص کړم بس سمه ده امر صاحب راکړه زه به سبا د خیره راسم وروره ستاسو مشکل و رئیس صاحب دا زما اسناد دي قانوني اسناد دي خو دې ته زه ورسم یوه ورځ وایي رئیس صاحب نشته بله ورځ وایي مدیر نشته د پیسو غوښتنه یې راڅه کړې ده وایي د موټر چین مو نشته بل وایي ټلیفون مو کارت نه لري نو دا مشکل لرم رئیس صاحب بس ښه زه په موضوع پوه شوم او خدای دې راوله ښه یې بخیر یې جوړ یې او شکر نه نه ولې نه ولې نه وروره زه داسې سړی خپل په ریاست کې نه وینم چې هغه دې د یو چا مشکل نه کړي حل شش قانون معلوم پرېږده وروره ته داسې وکړه نفر دې هم راواستوه او زموږ د خوارانو لپاره هم یو شی بس په مخه دې ښه څه وروره وروره ته ډېرې خبرې مه کوه زه درته وایم چې ته ما ته راواستوه مازې نور ما او قانون سره پرېږده خدای په امان خدای په امان دا څوک دي دا خلک په ریاست کې چې د قانون نارې وایي نارې و په خوله کې قانوني ما خو خپلو ټولو مامورینو ته ویلي دي چې تاسو د خلکو مشکلات ور حل کړئ کار ځینې واخلئ او خپل کار هم ځینې واخلئ قانون مدیر صاحب دلته نو بل څوک د قانون خبرې کوي یو هغه سپین ږیری مامور دی او بل رئیس صاحب دی چې د قانون خبرې کوي چې نه وینې د یوې شعبې څخه مې بلې شعبې ته تبدیل کړې هغه بل سپین ږیری مامور نه و هغه اوس د ځان سره کښېنولی دی او زه دا یم راوستم ستا سره کښېنولم که یو په بل باندې باور نه کوي او ته د قانون خبرې ښیې تاسو خپل کار کوئ د چا په کیسه کې مه کېږئ او وای مدیر صاحب دا ستا د خبرې یو خبر را په یاد زه یې په دغه خاطر ستا شعبې ته راواستولم ورته به دوی په شعبه کې خدمت هم کوې او په دې پسې به سترګه موړې
چې څوک رشوت نه خوري. او بله خبره دا ده مدیر صاحب چې زه خو ستاسې خپل سړی یم او زه هېڅکله د چا په خوله نه کوم. څنګه ګوره مشنګو ته خو زموږ خپل سړی یې، زه خو هر وخت تا نازوم. او بیا خو ته زما د موټه بجله یې بجله. ستا حق زه در کوم، زه تا دغسې نه پرېږدم زړګیه، سمه ده؟ خو ته به داسې کوې چې دوی په موږ پسې ته سرک کړی یې، ته باید په دوی پسې سرک سي چې دوی څه کوي. صاحب په سترګو آفرین آفرین. دا څوک دی وګوره. اجازه ده. سلام علیکم مدیر صاحب، عریضه مې راوړه. وعلیکم سلام. دا واخله چې ورو. سلام وعلیکم السلام. دا څنګه عریضه ده؟ دا خو 4-5 میاشتې هاخوا ته نوشته شوې ده. د دې تاریخ تېر دی، کار یې نه کېږي. ورشه وروره، دا کوم د دواو د شرکت نه ده، نن سامان راولې کړي وه، هغه څه وځنډېدل. دا یې ته بیا وګوره. ته راکه. دا خو یې کمپل لیکلی دی، ماچول درمل یې لیکلی دی. دا مو د اوس مرزایان سوه. په دې تاریخ کې څه جلکاري سوې ده. وبښئ، یو بله پوښتنه، په چیش کې راغلی؟ موټر ښه، موټر دې خپل دی؟ وخت زه دا خو ډېر ښه چې موټر دې خپل دی. دغه ویسه یو بله نوې عریضه ولیکه. شو شاجي صاحب، په موضوع خبر یم. ما د رئیس صاحب سره هم خبرې وکړې. دا خلک څه مشکلات لري، د خلکو ته ستونزې جوړوي. رئیس صاحب، زما ډېر کاله کېږي زه مامور یم. زه تر اوسه پورې په کرایه کور کې ژوند کوم. نه د موټر خاوند شوم، نه د یو تعمیر خاوند شوم. او دلته زه داسې خلک وینم چې هغه یا په واسطو مقرر شوي دي یا په پیسو مقرر شوي دي. دلته راځي فشار پر موږ باندې راوړي، پر موږ باندې زور کوي، موږ ته یو رقم بل رقم خبرې کوي، وایي ځان هم په خطر کې دی یا به زموږ غوښتنه منئ. زه نه پوهېږم، زه یې دغه ته مجبوره کړی یم. زه خو په خپله شخصا د یو مدیر په صفت باندې د 1 روپۍ د 1 افغانۍ د یوه وطنوال د یوه سړي د پیسو زه خواهشمند نه یم، نه یې غواړم، نه یې خورم، نه مې خوړلي دي. خو ستاسې څوم داسې تقاضا کوم چې وارې په موږ ځان خبر کړي، پر موږ راوګرځېږئ، موږ پوښتنه وکړئ دلته دغسې مشکلات دي، دغسې زورونه دي، خلک واسطې راوړي، خلک په پیسو مقرر کېږي، پر رئیس فشار راوړي، پر ما یې فشار راوړی دي. نو که داسې زه بیخي در دې وظیفه تېر یم. حاجي صاحب کار نه پرېږده. د دې خلکو نور دوسې موږ ته راغلي دي، نور دوه شکایتونه هم راغلي دي. موږ کشفي ارګانونه اخته دي په هره شعبه کې سره زموږ کشفي ارګان. انشاءالله په راتلونکي څو ورځو کې بیا نتیجه ووینو. رئیس صاحب، دغه د خدای بیچاره هم دا څو ورځې کېږي چې زه یې وینم شعبه په شعبه ګرځي، کار یې نه خلاصېږي. نو زه نه پوهېږم چې څه مشکل ورته پېښ شي او څه تقاضا به دندې لري. خو دغه خوراکه یم په داسې مشکلاتو اخته دي. بېغمه اوسه حاجي صاحب، د ده په موضوع باندې هم کار روان دی. ته څه بس ورخطا کېږم، انشاءالله کار سم دی. مامور صاحب دا عریضه ده.
هغه یو نه په اسنادو کې جلکاري کړې وه. کوم اسناد کومه جلکاري مې کړې؟ مدیر صاحب دغه هلک زما په یاد یو بل وخت چې هم په اسنادو کې جلکاري کړې وه. دا باید چې څارنوالۍ ته معرفي سي. یا وروره ما د هغه ونه کړه ده، ما کومه جلکاري نه ده کړې او زه کومه جلکاري پېژنم لا نه. یا زه دې پېژنم بل پلا چې هم دغه کار کړی و چې دا اوس یوه امضا پر وکړم څارنوالۍ ته دې معرفي کړم په 2 لکه دې هم ولاکه څوک خلاص کړي. مامور صاحب دا مو څه ډرامه جوړه کړې ده چې جرم کړی دی هلته څارنوالۍ ته معرفي کړه چې راوړه لکه دا رزلټ ګوره جرم خو دې کړی دی. هغه مامور صاحب که اوس یوه امضا پر وکړي دا سیده به څارنوالۍ ته معرفي کېږي. دا دې څوک نه دي ولاکه زه خلاصوی سم نه دي بل خلاصوی سي. هغه مامور ښه درته وویله سر یې در خلاص کړي خو دا دې شکر دی سرای نه لرې موټر لرې او که دې چیرې سرای درلودی خو بیا هم یو کرایه مرایه به درته را روانه وای. موږ خو ارام څه وکړو دلته هم یو میلمه راځي یو چای اوبره غواړي ته ولې سر نه خلاصوې؟ مدیر صاحب زه په 1 لک لمنې که کلام پرکاش کړم. نه مامور صاحب چې قسم وانخلې دی هم د خدای بیچاره دی. نن دا ستا پر ځای باندې امضا زه کوم که څه هم دا زما صلاحیت نه دی مامور صاحب خو پروا نه کوي د دا غریب په خاطر باندې نن زه امضا ورکوم. دا که چیرې موږ دا امضا ونه کړو د خدای ظالمان شته 1 لک 1.5 لک افغانۍ د خدای د غریبه څخه ځي او هغه خلک یې جیب ته اچوي. که چیرې دی زموږ سره یو ځواني وکړي دا زموږ کمپیوټر ته وګوري میز ته وګوري و دا غالۍ ته وګوري موږ خو هم دا بلې خوا ته نه وړو. څنګه دې خوښه ده وروره در امضا یې کړم؟ ولې را امضا کړه چې تاسې دونه ایمانداره یاست موږ دا پیسې څه کوو؟ څنګه ظالمه دا دونه کې پیسې 1.5 لک خو به ځینې اخیستلی خو هغسې وایي چې 1.5 لک به لکۍ مصرف کېږي. ته څوک یې دا زما لاس وي لکه؟ زه د وزیر صاحب خپل یم ته چې معرفي کړی وې. د خدای ظالمه خو اول به دې راته ویلي وای چې زه وزیر صاحب راستولی یم زهره دې راوچوله دا دې شکر دویم شریک هم پیدا شو د خیره. راسره ځه شرکت به زه تا په سره واده کې د وشته یو ته ځای ولاړ نسي راسه لږ راسه مې وتړه واخله کوم شي ځه واړه لاسونه شاته شرسه بس رئیس صاحب نور به د زما پر مامورینو باندې سترګې نه راغټوې نه دا ستا مامورین دي دا اوس ما مامورین دي او پاته سو تا بله خبره وکړه د زور نه هغه به زما او ستا معلوم سي چې ته د دې ځای څه ځې او که زه نه زه تا راوستلی یم نه تا معرفي کړی یم او نه زه ستا امر منم ورسه هلته یو بل چا ته دا ستا احکام ورکړه ورسه مبارک 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 په هغه تورو تاریکو کې دي هغه محبسه مبارک بوزي مهرباني موږ خپل حق غواړو موږ مدیر دې ګناه دی موږ مدیر عینک دی موږ په 2 ساعته کې د کلاچې لاره بندوو چې راته ور راشو هېڅ بې ګناه سړی لا نه پرېږدو چې ښار ته راووځي موږ خپل حق غواړو موږ امیر بې ګناه دی موږ امیر دې ډېر تجاره رایلاسي ګورئ کیران لکوئ نه د کلاچې لاره په 2 ساعته کې بندوو درته چې راته ور راشو واما هېڅ چاته ډوډۍ نه ورپرېږدو چې ویې خورې وروره
ستاسو خپل امیر بیرته رایله کېږي که بې ګناه و رایله به سي حاج تحقیقات ورسه کېږي جنجال مه جوړوئ وروره